نن ماسختن بچت ناسوم ریډیو مې اورېدو چې د کور ور چاوډه وو چې ښکته راکوز شوم او دروازه مې کلاوه کړه نو سپین خان وو وی ښځې د کور نه راویستی یم اوس مې کور ته نه پرېږدي د شپې ځای راله راکه بس ما ډایرکټ حجرې ته راوستو کې مې نه وه ډوډۍ کې مې پې لوبیا وخوروله سړی د ټوله ورځې وږی و بیا مې ورله ځای سم کوم ما وي اوده شه سبا به ګورو چې څه کوو ستا په لانجه کې خیر سهار وختي 10 بجې چې راپاڅېدو نو ډایرکټ مې بختي رحمان خواله راوستو دواړه د یو بل نه خفه وو په خیر یې نه کو خو په زور مې ورله روغه وکړه او ډایرکټ مې د ګلدالي هوټل ته راوستو د ګلدالي د لاس ناشته مې پې وخوروله لا ګلدالي هوټل کې ناست و چې سپین خان وي خپه مې درد کوي چېرته پرون مې په منډه کې خپه خوږ شوې ده نو بس ډایرکټ مې بابو له راوستو او خپه یې ورله وتړله بیا مې ورله لاس ورکړو سپین خان ګرځېدی هم نه شو غوږ کې یې راته وي دویم واده ونه کړي چېرته ما وی موږ لا اولنی واده څوک نه کوي او ته د دویم غم اخیستی خیر بیا مې راوستو د سیند په غاړه مې پیامونه وخوروله او ما وی چې طبیعت یې سیټ شي لا سیند په غاړه ناست و چې سپین خان ضد شروع کړو وی اوس په یې غوسه کمه شوي زه ځمه کور ته بس ډایرکټ مې راوستو کور ته د دروازې ډېره وډبوله خو چا ورته دروازه کلاوه نه کړه بس بیا مې خپل حجرې ته راوستو سپین خان وی د خفګان ګانې راته ریډیو باندې ولګوه چې ګانې مې ورته ولګولې نو سړی په ژړا شو ما ورته وی الله به خیر کړي سبا پسې جرګه به یو هر څه به سیټ شي نو اوس سبا په جرګه کې ځان سره څوک بوزو کمنټس کې راته ووایه